په افغانستان کې تریشلې جوړیږي. بهرني دي که هیڅ هم نشته، ټول افغاني دي، دلته جوړیږي هر څه. دا تقریبا 1486 کال کې جوړه شوې ده. زما همزولې فابریکه ده او زه ترې خبر نه وم. تاجکستان هېواد ته م پروس کال یم تللی وو، سږ کال یم دا څو ورځې مخکې د 2 ټیلره لاړه. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو، راغلی یم د افغانستان ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې، او جلال آباد ښار کې بیا د جاوید افغان کارخونې یا فابریکې ته راغلی یم. نه پوهېږم چې دا لومړی ځل دی، نوښت دی، ابتکار دی که نه د پخوا نه دلته دغه تریشلونه جوړیږي. زه خو خبر نه وم چې واقعیت ویم، خبر نه وم. همداسې به زیاتره زموږ لیدونکي دوستان به هم خبر نه وي چې دلته په افغانستان کې تریشلې جوړیږي. او دا چې څه ډول جوړیږي، کوم ډول جوړیږي، او د دې ترڅنګ دغه وسایل یا هغه شیان چې په دې تریشل کې لګیږي، دا ټول په افغانستان کې خپله تولیدیږي، جوړیږي، او که نه له بهر څخه هم راځي. په دې خپرونه کې به یې وګورو، مکمله پروسه به یې تاسو ته در وښیو، او همدارنګه وبه ګورو چې څو ډوله تریشلې جوړیږي او قیمتونه یې په څو دي. ملتیا مې وکړئ او د تریشلو دا فابریکه را سره تر پایه وګورو. هم ستړی مه شي استاده. السلام علیکم، خیر جوړې خیر ورځ، کور ودان مننه، ژوندی اوسې. که پیل کې زموږ لیدونکو ته بیا هم ځان وپېژنئ. زما نوم شاه محمد افغانمل دی، زه د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. په جاوید افغان شرکت کې د 1500 کالو راهیسې دلته کار کوم. ډېر ښه افغانمل صاحب، که دا راته ووایي په پیل کې که نه 15 کاله کېږي چې ته دلته کار کوې، نو دا فابریکه یا دغه کارخونه کله دلته جوړه شوې ده، کله یې فعالیت پیل کړی دی؟ دا تقریبا 1486 کال کې جوړه شوې ده. 1486 کال کې دوستانو تقریبا زما همزولې فابریکه ده او زه ترې خبر نه وم. زه څه چې اکثره زموږ افغانان به له دې خبر نه وي چې په افغانستان کې داسې کارخونه یا فابریکه شته چې پکې تریشلې جوړیږي. مونږ به زیاتره وخت دا فکر یا دا سوچ کولو چې دغه تریشلې له بهر څخه راځي. دغه اوسپنې چې دلته پرتې دي دا څه دي، دا چیرته جوړې شوي دي، او د دې په اړه معلومات لرم. دا خو دلته په افغانستان کې جوړیږي، بیا خصوصا په دې فابریکه کې جوړیږي. دا ډلایي اوسپنه ده، چوند دی، دا ټوله دلته تیاریږي، دلته جوړیږي هر څه. بیا دې نه دا خرادی ورکشاپ ته ځي چې مخامخ ماشین باندې کار روان دی، هغه تاسو کتلی شئ چې ویې ګورئ هغه څه رقم جوړیږي. بیا د دې نه چې بعد دا تیرې شي، بیا دا پیټنګ خاطې ته ځي. دا بیا کوم ډول اوسپنې نه جوړیږي؟ دا چوند دی. چوند دی، اوسپنه ده، چوند دی. دا 2 قسمه دي. د کوم زیره وړل کېږي؟
دا هم دلته افغانستان د جوړ دی کباړ هم د افغانستان نه کېږي دلته جوړېږي بېرته زوړ کباړ نه نوی مال جوړېږي دا ښه تاسو یعنې زوړ کباړ راخلئ ویلي کوئ او دغسې وسایل ترې جوړوئ چې دا په تریشل کې کارول کېږي او دا زاړه اوسپنې راغونډوو بیا د هغې نه دا کباړیان دلته راوړي راخلي بیا د هغې نه دا جوړېږي بېرته نوې پرزه جوړېږي دې نه ډېر ښه ډېره مننه بیا له دې وروسته مثلا ته به ما ته داسې وکړې چې په مکمل ډول معلومات به راکړې همداسې به ځو لکه دغه سامان یې جوړ شو که نه له دې وروسته کوم فعالیتونه ترسره کیږي فټینګ یې څنګه کیږي دا ټول معلومات به راکړي چې دوستانو ته یې وښایو چې بالکل په مکمل ډول دغه تریشل دلته په افغانستان جلال آباد ښار کې صحیح دی دا به لاړ شو اول به د دې ورکشاپ خاطې ته لاړ شو چې خرادۍ نه دا جوړېږي هغې نه تیارېږي بیا دا ورمې ته راځي د ورمې نه سوري او چوړۍ او دغه به راوځي بیا فټینګ خاطې ته ځي چې هغې ځای کې مزدوران فټ کوي بیا د هغې نه دا مکمل وځي دا ورکشاپ دی که نه دوستان یې په تصویر کې ګوري دلته کوم کار ترسره کیږي دلته خرادۍ دا صفا کېږي دلته دا هغه زنګ یې نیولی دا څه دی نه دا خو چې شګه کې وځي دا همدغسې بیا چې دا کله خرادۍ ته وځي تاسو له به زه یو درښکاره کړم مشین چالو دی چې دغه صفا کېږي دا هلته یعنې صفا کېږي هو صفا دا کېږي کاکا چې دلته لګیا دی دوستان اوس به زیاتره خلکو دا فکر کړی چې دا زنګ وهلی دي د مخکې نه دا اوسپنه دغه په داسې یو رقم شګه کې دا فټ کېږي جوړېږي یا کور کې اچول کېږي چې بیا هغه د اوسپنې پورې نښتي چې له هغې وروسته دا استاد چې دلته کار کوي دا یې صفا کوي پاکوي او له دې وروسته چې بیا کوم فعالیت ترسره کېږي بیا فټینګ خاطې ته ځي دلته مکمل فټینګ کېږي دا چوکاټ جوړېږي اول چوکاټ نه بعد بیا دا سنډیکیټ جوړېږي سنډیکیټ نه بعد دا روټر دی ته وایي دا غنم چې میده کوي دا اوسپنې کاټر دی دا خوله کې پولادي کاټر هغه لګېږي نوکه لګېدل دا پولادي ده دغه دوستانو تاسو چې وینئ دا کټر دی دا کټر دی د خوله کې پولادي نوکه ده پولادي نوکه ده دا داسې ځي او دغلته دا واړه واړه سوري غوندې دي د دې په واسطه د غنمو لوښي او مکمل دا غنم چې دي اچول کېږي له بوټو سره البته وچ چې کله وچ شي او لو کېږي بیا دلته اچول کېږي نو تصویر کې تاسو وینئ چې بیا دغې سوریو کې غنم تې غورځي او بوسې بادېږي که نه بیا لاندې چاڼ د چاڼ نه غنم یو خواته ځي بوس بل خواته ځي ډېر ښه او که دا معلومات راته راکړي چې دا ځان ته ماشین لري که نه په ټکټر باندې بېدام چلیږي نه دا ټول وسایل د ټکټر پورې مربوط دي دا ټکټر دې نه ورسل سره دې سره وصل کېږي بیا دې نه د پیمبوټونه پر نه پرېوځي د دې ذریعه دا ټول چلیږي دوستانو دا ځای چې تاسو ګورئ ټکټر به تاسو لیدلی وي ټکټر کې شاته داسې یو ځای دی چې دا ځای ورسره وصلیږي بولټ ورته وایي که نه ورسل دی نو ورسل د ټکټر سره ورسلیږي نه ورسل ورته وایي نه پوهېږم زه خو په دې اړه دومره معلومات نه لرم هغه یو خوا د ټکټر سره او بله خوا دلته له دې سره وصلیږي او د ټکټر په واسطه د هغې د ماشین په واسطه دا داسې تاویږي او دلته داسې لبړ ورته وایي چې شوی ورکول کېږي پرېوځي 1800 سپیډ مطابق دا چلیږي دا چې دلته د ټکټر په واسطه تو شي او دا له ځانه سره تاوی او هلته غنم اچول کېږي او د غنمو دانې ترلاسه کېږي اوس دا معلومات راکړه زیاتره دوستان به وایي چې په دې تریشل کې چی شی افغاني دی او چی شی بهرني بهرني دی که هېڅ شی هم نشته ټول افغاني دي دلته جوړېږي هر څه هر څه دلته جوړېږي همدې نه مکمل دغه کېږي صرف بهرني به دا وي چې دا ټوپ وغیره او دغه شیان به دا بهر نه راځي او استر ورکړ کېږي ور لاس باندې دویم لاس چې دی بیا دا خپل رنګ ورکړ کېږي دې دپاره دا یې استر دی له دې وروسته بل رنګ د دې وروسته بیا بل رنګ ورکړ کېږي ډېر ښه او که دا معلومات راکړي څو ډوله رنګونو کې دا تولیدېږي دا تقریبا رنګونه خو مختلف دي خو دا دوه قسمه رنګ چې دی دا خلک ډېر خوښوي یو خرمایي تور رنګ دی او یو شین رنګ کې دي شین رنګ او تور رنګ ولې دا خوښوي څه علت دی خو بس دا بازار خلک دي مارکیټ کم شی وغواړي خلک هغه شي تولید ورکوي هغه شي رنګ کې بیا دا ورکوي خلک سمه ده مننه خواته انورې تریشلې دوه رنګه دي او دا یو رنګ چې دی کې څه کمال هغه چې دی هغه سپیشل فرمایش باندې هغه جوړ شوي دي هغه دوه رنګه ځکه دي چې هغه څوک اډر ورکړي دوه رنګه بیا هغه دوه رنګه تېرېږي هغه مستر دی خدای هغه صرف خپل ځانګړی رنګ لري هغه
دا ودرېد مکمل رنګ شو دا خرڅ ته آماده شو ده خرڅ ته آماده دی خرڅ شوي خو به نه وي خرڅ شوي هم دي خو بعضې دلته ولاړ دي لا ټیلر نشته ټیلر دپاره دغه کې تنظیم کېږي دا خرڅ شوي دي ښه دا معلومات که راته راکړي چې د دې قیمتونه په څو دي 2,10,000 افغانۍ 2,10,000 افغانۍ ډېر ښه او د دې تر څنګ له دې قیمتي هم تاسو جوړوئ که نه او یو ماډل بل دی هغه هم شته دی هغه 2,70,000 دي 2,70,000 بیا هغې د دې ترمنځ څه توپیر دی دا لږ واړه دي او هغه چې دی هغه غټ دي غټ دي د هغې خوراک هم ډېر دی خوراک یې ډېر دی یعنې ډېر غنم راوباسي هغه په یو وخت کې ډېر خوري او ډېر وباسي دا یوې ناوې والا دی او هغه 2 ناوو والا دي لږ معلومات هم که راکړي زیاتره دوستان پرې نه پوهېږي لکه دا څه کار کوي دا خو هلته چې غنم ولوېږي دا دې خولې باندې بوس راوځي دي کې دوستانو هلته غنم اچول کېږي پاس هغې ښه طرف ته غنم اچول کېږي غنم اچول کېږي هلته هغه مخکې چې تاسو ماشین ولیده چې تاوېده هلته دا د غنمو دا چې وږي ورته وایي د غنمو وږي هلته میده کېږي یا د غنمو دانې ترې وځي او دلته بوس بادېږي او بوس راوځي او دا ښکته جال چې دی او دا ښکته جال چې دی دا غنم پاکوي بعضې خلک وله ګونډۍ وي بعضې وله بندکۍ وي هغه بیا د دې لارې راوځي بار دلته هغه تیږې او اضافه کچره مچره چې هغه دې خوا راوځي ډېر ښه او خواته بیا غنم راوځي هلته غنم راوځي شاته خوا صفا دانه هلته راوځي ناوه ده شاته ډېره مننه یوازې په افغانستان کې خرڅلاو ته وړاندې کېږي بهر ته هم صادر شوي او که نه نه انشاءالله موږ تاجکستان هېواد ته هم پروس کال هم تللي وو سږ کال هم دا څو ورځې مخکې 2 ټیلره لاړه آینده کې غواړو چې نور ملکونو ته هم تولید کړو ډېر ښه تاجکستان هېواد ته هم دا صادر شوي دي تاجکستان ته تللي دا څو کاله کېږي تاجکستان ته روان دي ماشاءالله ډېر ښه په دې هیله چې نورو هېوادونو ته هم په خیر انشاءالله چې نور هېوادونو ته هم دغه شي د دې کارخونې لا پرمختګ وکړي ودان چې دغسې خدمت یې کړی دی او دلته زیاتره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده او انشاءالله موږ سره ډېر کسان کار کوي او دا داسې دی چې ډېر غریبو خلکو سره کار روزګار روان دی مزدوري روانه ده ورسره ډېره مننه دلته یو څو نور ماشینونه دي که د دې په اړه معلومات راکړي چې دا د څه شي دي دا هم ترېشلي دي که نه دا چې دی دا د وریجو ماشین دی دا د وریجو ماشین دی دا وریجه صفا کوي لکه وریجه ګنده وریجه چې شوله دلته پاکه وریجه راوځي لکه غنمو بوټي سره اچوي بوټي سره نه دا شوله چې څنډوال شي بیا پاکه شوله دې کې پرېوځي شوله بیا چې پاکه شي بیا ترې وریجه جوړېږي پاکه هغه د وریجو پورې پوټکی هغه دلته لرې کېږي مکمله وریجه پاکه راوځي دلته هم لکه ترېشل غوندې دا هم ترېشل دی د وریجو ترېشل دی دا واخوا یې هغه په بل ډیزاین کې دی هغه چې دی هغه د جوارو ترېشل دی دلته وږي پرېوځي د دې لارې توقې راوځي دلته یې پک راوځي بیا او دا طرف چې دی دلته ناوه ده دلته بیا جوار راوځي پکیل کې لاندې ناوه ده دې سره پر بیا جوار صفا جوار راوځي دې خوا نه ډېر ښه دا هم دلته جوړېږي ډېره مننه استاده کور ودان چې موږ ته د معلومات راکړل ژوندی اوسي تاسو هم ډېره مننه چې راغلئ زموږ اهل احوال هم واخیسته او خلکو غوږونو ته یې ورسوئ تاسو هم ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسي دوستانو د جلال آباد ښارو افغانستانو په افغانستان کې بیا دغسې یوه کارخونه وه چې د پخوا نه فعالیت کوي خو زه خبر نه وم او په دې هم پوهېږم چې زیاتره یا اکثره زموږ لیدونکي وطنداران به هم خبر نه وي چې داسې ترېشلې چې پکې غنم وځي د دې تر څنګ وریجې صفا کېږي جوار دا ټول دلته په افغانستان کې جوړېږي نو دا یو واقعا د ویاړ او افتخار ځای دی نو هیله ده چې دا خپرونه مو تر پایه پورې لیدلې وي مکمله پروسه مو وکتله چې په مکمل ډول دغه ترېشل دلته جوړېږي او یوازې دغه د ټیر ټوپونه چې دي دا له بهر څخه راځي نو په دې هیله یم چې داسې زموږ ملي تاجران هم پیدا شي چې دغه ټیرونه هم دلته په افغانستان کې جوړ کړي او په ځان بسیا افغانستان ولرو تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو پلی او مهربانه خدای سپارم الله مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ